حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد. ډیرو محترمو قدرمنو علماء کرامو مشایخ عظامو مرشدینو مفتیانو خطیبانو د محاکمو قضاتو د علمي مراکزو متولیانو السلام علیکم ورحمت الله. محترمو نن څلور مهم او په دین او اسلام او شریعت کې د اهل علم په نسبت باندې مسلم مطالب در سره شریکوم. لومړی مطلب چې هر هغه چاته چې له دین سره نسبت لري د دین په علومو کې د شریعت په علومو کې مهارت لري هغو ته معلومه ده چې شارع مطلق الله جل جلاله ده او بیا د شریعت اول مفسر اول داعی اول شارح اول مبلغ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده چې دا د موږ د شریعت منابع دي. د موږ دین الله را نازل سوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را ته تفصیل کړی تشریح کړی او په خپل مبارکه عملی زندگی کې تطبیق کړی. دوهم مطلب د شرعي حکمونو د استنباط او استخراج اصلي دلایل درې دي. د الله کتاب ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت احادیث دي او د امت مجتهدینو اجماع ده. او څلورم دلیل چې په همدغو دریو اصلي دلایلو باندې مبتني ده هغه دی مجتهد قیاس ته عند ضرورت. دا د موږ د دین اصول دي او د دین مأخذونه دي. موږ به خپل اسلام په دغو مأخذونو په دې اصولو کې لټوو. د موږ خپل اراو ته هیڅ اعتبار نشته. دریم مطلب د احنافو د فقهاو طبقه بندي او درجه بندي ده. د احنافو په نزد زموږ فقها او طبقې دي. لومړی طبقه مطلق مجتهدین دي لکه ائمه اربعه چې دې ته مجتهدین مطلق ویل کېږي په شریعت کې. د دوی اقوال دا بیا هم اجتهادي اقوال دي. که څوک د یو مجتهدي مطلق له رأی او له فیصلې انکار کوي یا مخالفت کوي د کفر ټاپه نه پرې لګېږي. دا داسې مثال نه لري لکه یو ثابت شی په عبارت النص باندې په اشارت النص باندې په دلالت النص باندې په اقتضاء النص باندې. دا د یو مجتهد رایه ده او د مجتهد رایه حق هم کېدای شي او خطا هم کېدای شي. دوهمه طبقه مجتهدین په المذهب دي چې د خپل متبوع امام دی مذهب په اصولو په قواعد او ضوابطو کې دیني استنباطات کوي او حکمونه او فروعي مسائل را باسي. لکه د امام صاحب رحمت الله علیه شاگردان امام ابي یوسف رحمت الله علیه امام محمد صاحب امام ظفر صاحب امام حسن صاحب. درېمه طبقه مجتهدین په المسائل دي لکه امام طحاوي صاحب او شمس الائمه سرخسی صاحب شمس الائمه حلوانی صاحب خصاب صاحب او فخر الاسلام علي بزدوی رحمت الله علیه قاضی خان صاحب او د دوی امثال. دا مجتهدین دي خو مجتهدین په مسائلو کې دي نه په اصول او ضوابطو کې دي. امام صاحب رحمت الله علیه له قواعد څخه بهر وتای شي او نه په مسائلو د مذهب په دینی مسائلو کې عام اجتهاد کولای شي
بلکې دا په جزئی فروعي بعض مسائلو کې خپل آراوي او نظریات ویلای شي. دا درې طبقې د مجتهدینو دي. څلورمه طبقه اصحاب تخریج دي، لکه امام ابن الهمام رحمت الله علیه او د پشان. پنځمه طبقه اصحاب ترجیح دي، لکه امام قدوری رحمت الله علیه او صاحب د هدایه او د دې په امثالو باندې. او شپږمه طبقه چې همدغه اصحاب ترجیح ته ورنږدې دي، اصحاب تمیز دي، چې د اقوا او قوي او اضعاف او ضعیف او ظاهر روایت او نادر روایت تفکیک کولای شي. نو دا کوم معتبر متون چې دي دا همدغه اصحاب تمیز حضرات دي. دا شپږ طبقې دي، درې کې مجتهدین دي او درې کې ماهران دي دین دي، ماهران دي فقه دي. اومه طبقه عام مقلدین او مفتیان او علما دي چې دي فقهاو په نسبت باندې د عام عالمان بلل کیږي. دا قسم ډیر قدیمه فتاواوی لیکلي، کتابونه لیکلي، خو هغه پورته درجه بندي وکړي نه وي، نو دا عام مفتیان دي یا عام علما دي. نو خلاصه دا سوه چې د مسلمانانو پیشوایان به د اسلام د مسلمو قواعدو رعایت کوي. داسې نه چې هر چېرته کوم منقوشو او تبع سوی نقش ویني یا حاشیه ویني یا هره فتاوا مخته ورته راځي، نو د هغو هغه ترغیبي مسله یا ترهیبي مسله هغه مذهب بولی، شریعت بولی او دین بولی، لغه مخالفت داسې بولی لکه القرآن مخالفت، د بخاری مخالفت. نو دا د موږ د پیشوایانو لازمی او حتمی رعایت ته چې دوی باید ولري. څلورم مطلب د علماو تفکیک ده. موږ د علمای حق او د علمای سوء اصطلاح هم لرو. الله هم د علمای سوء له ډلې څخه نه شماري. حقانی او ربانی علما چې د انبیاو وارثان او د خیر القرون او خلیفګان دي، هغه څه خاص نښانات لري او علامات لري. اول الله جل جلاله څخه ویریږي. که کوم عالم له الله نه ویریږي او ځان عالم بولي، قبا او لباس او جبه او جغی د عالمي په سند او په منبر د علم باندې ناستي، خو له الله نه ویریږي، دا د ټولو علماو سلفن او خلفن په نسبت باندې د الله د دې آیات له مخې چې انما یخشى الله من عباده العلماء، دا عالم نه ده، جاهل ده. که څه هم ډیره ملونه مناقشه جبه یې اغوستې ده، چپانه یې اغوستې ده او ښه لباس او ښه حلیه لري، نو عالم حقانی دې ته ورکېږي چې له الله څخه به ویریږي. دا یې نښانه ده. دویمه نښانه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او سنتو اتباع ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو تابع نه یي، د احادیثو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې زندگی اتباع نه لري، هغه که ځان عالم هم بولي، د جملې د فاسقانو څخه ده. درېیمه نښانه دا ده چې زهد لري. دا د حقانی او ربانی عالم نښان ده. د مال او مقام مجذوب به نه وي، د مال او مقام مجنون به نه وي، په هغه باندې به سرباخته نه وي. یعنی مال او مقام خو هر څوک غواړي، دا یوه طبیعي غوښتنه ده، خو په هغه کې افراط کول، په هغه کې حرص کول چې د ټول هم و غم د مال د مالي چارو د لارو د برابرولو دپاره یي، که څه هم د دین په پوښ کې او یا د مقام د ساتنې دپاره په هر څه باندې دی ورتېرېږي چې مقام له لاسه ورنه کړي. نو دا صفت چې په چا کې موجود وي، دا
ډېر قبیح او بد صفت ده او دا خلاف د زهد ده، خلاف د تقاضې د علم ده. نو الله جل جلاله دې موږ ته نجات راکړي. دریم څلورمه نښانه او علامه د رباني عالم اخلاص. د رباني عالم په عمل کې به کردار کې به اخلاصي، اخلاص به کې موجودي، قول و عمل به موافقي. که اخلاص نه یې پکې او کارونه یې په نورو دنیوي اغراضو باندې مبتني، نو العیاذ بالله په دې کې سرطان د نفاق راشین سوی ده. او پنځمه نښانه دا ده چې نصحه اخلاص و خیرخواهي به لري، ځکه د دین ټوله خلاصه همدغه ده چې دین اخلاص و خیرخواهي ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، الدین النصیحه، الدین النصیحه. ناس صحابه کرام پوښتنه کوي لمن یا رسول الله، د چا دپاره نصیحت ده؟ د الله حبیب ورته فرمایي لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنین ولعامتهم، او کما قال علیه الصلاة والسلام. دین اخلاص لرل د الله سره، د الله له قرآن سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ارشاداتو سره، او له امامانو د مسلمانانو سره اخلاص لرل، د هغو خیرخواهي کول. داسې نه چې د خپل مال او مقام د حفاظت لپاره که هغه په هره ویرته د هلاکت کې لویږي او دی شاباسۍ ورکوي چې ډېر ښه روان وي، او د عامو مسلمانانو سره به اخلاص لري، نصح و خیرخواهي به یې لري. او شپږمه نښانه دا ده چې حق ویونکی به وي، له حقه به نه تېرېږي. اوومه نښانه یې دا ده چې له تکبره به پاک وي، له عجبه به پاک وي، تواضع او عاجزي به لري. که عجب و تکبر په چا کې موجود دي او تواضع عاجزي نه لري، که څومره هم د وخت لوی عالم ځان بولي، هغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث ده، نه د انبیاو وارث ده، نه د خیر القرونو خلیفه ده، بلکې هغه د ابلیس وارث ده او د شیطان خلیفه ده په مخدمزه کېږي. او الله جل جلاله لمدغسې قسم مخلوق ته د پناه غوښتلو امر کړی ده چې تاسې پناه غواړئ له هغه شیاطینو څخه چې هغه د انسانانو لارې وهي، لارې خرابوي، د انسانانو آخرت خرابوي، من الجنة والناس. که هغه پیریانان یې که له انسانانو څخه یي، نو د انسانانو په جمله کې چې د شیطان او د ابلیس وظیفه اجرا کولی شي بې علمه نه کېږي. لکه ابلیس چې پخپله عالم و، نو دا هر څوک هغه کار هم نشي کولی. دا به داسې څوک وي چې هغه به علم لري، هغه به توجیه لري، هغه به د خلکو د تباه کولو، د غولولو دپاره به چانسونه پلانولی شي. دا اووه صفات دا د رباني او د حقاني علماو دي. نو خلاصه دا سوه چې د مؤمنانو مقتدایان به له دریو شنیعو او بدو خصلتونو او عادتونو څخه ځانونه پاکوي. او که له دې دریو لاندې چې خلاصه د دې ټول پورته مضمون ده، له دې دریو لاندو شنیعو بدو خصلتونو ځانونه پاک نه کړي، پخپله به هم تباوي او مسلمانان به هم ګمراه کړي. اول له تکبر او عجب څخه ځان پاکوي. لکه مخکې مو وویل چې که له تکبر او عجب څخه ځان پاک نه دي، دا نه وارثان د انبیاو دي، نه خلیفګان د خیر القرونو دي، دا د ابلیس ملګري دي او د شیطان پیروان دي. نو له تکبر او عجب څخه به پاکي. تکبر ویل کېږي د خدای مخلوق ته په سپک نظر کتل او حق خبرې څخه انکار کول او نه منل. او عجب ویل کېږي په خپل ځان دوکه کېدل او په خپل ځان غره کېدل، چې خپل ځان خبره، د خپل ځان فتوا، د خپل ځان عمل، د خپل ځان کردار دا حق ورته ښکارېږي. د ټولې دنیا نور په ټولو باندې بدګمانه یي، هر څوک په باطله بولي خو ځان حق بولي. نو له دغه بد صفته د تکبر او د عجب څخه به عالم پاکي. هر مسلمان به باید پاکي، خو
خصوصا عالم. او دوهم صفت مقتدایان د مسلمانانو باید ځینې پاکي او حتما باید ځینې پاک وي، هغه د سمعت او د ریاکارۍ لعنت ده چې د ده په عمل او په کردار کې سمعت نه وي، خپل بزرګي، خپل علمیت او خپله تقوا نورو ته ور اړول، یا خپله بزرګي، خپل صلاحیت او خپله تقوا په نورو باندې لیدل، دا شی به نه یبکي. که چېرته دا وبکي نو په ده کې بیا هغه د نفاق او د منافقت بوټی شین سوی ده. داسې نه وي چې دی د سمعت او د ریا دپاره په منبر ناست وي، په ټیشن کې ناست وي، ویډیوګانې یې کېږي، ریکارډینګ یې کېږي او ده لاسونه پورته کړي دي او ژړا کوي او فریاد کوي او زړغونه یې کېږي، ریږدي، ځان له خدایه ډېر خایب بولي. دا د ټیشن او د میډیا بزرګي ده، دا خدای تعالی ته نه ده منظوره. ویره له الله او تقوا د زړه هغه له زړه سره تعلق لري. التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. هغه په منبر کې نه ده، هغه په ټیشن کې نه ده، هغه د کمرې په مخ کې نه ده، د خلقو په مخ کې نه ده، په مالع عام او مجمع عام کې نه ده. او د دغو دوو لعنتونو په وجه باندې چې سمعت او ریا ده، ډېر د داسې قوي اعمالو خلق به اول جهنم ته اچول کېږي چې انسان حیرانوي. شهید سوی په سبت قتال کې شهید سوی، خو د سمعت او د ریا په مقصد باندې تللی له دنیا، نو الله جل جلاله به جهنم ته ورځوي. علم یې کړی، قاري د قرآن یې، خو د سمعت او د ریا دپاره او د دنیاوي لالچ دپاره یې کړی، نو آخرت کې به اوله فیصله په ده کې جهنم ته به یې غورځوي. ډېر مالونه او دولتونه به مصرف کړي، خرچه کړي، خو د سمعت او د ریا دپاره یې کړي. الله جل جلاله ورته وایي، د دریو سره کسانو ته وایي چې که تاسې شهیدان سوي یاست او ځان شهید بولیم نو درواغ وایې، که ځان عالم او د دین ماهر بولیم درواغ وایې، او که ځان سخي بولې هم درواغ وایې، کذبته، جهنم ته یې کشوي. نو دا هغه د نفاق کرشمه ده چې د انسان په وجود کې راپورته کېږي. او دریم مقتدایانو د مسلمانانو دا خصوصیت ده چې دوی به د مال او د مقام له حرص څخه ځان ساتي، د مال او د مقام له حرص څخه به ځان پاکوي. که په دغه وایرس او په دغه میکروب باندې چټلي چې د ده ټول هم غم د مال جمع کولی، د مالي طریقې ځان ته برابرولي، او د مقام او د رتبې او د منزلت حفاظه کولی، او د دې حارس یې په دې کې حرص لري، نه په هغه طبیعي انداز باندې، هغه په هر مسلمان کې شته، خو حارس لري هم غم ټول په دې کې مصروف. نو بیا د دغسې انسانانو که هغه عالم ده، که مرشد ده، که شیخ الحدیث ده، که هر لقب لري، هغه د هغو دوو وږي ریوانو مثال لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بې محافظه او بې ساتونکي رمه باندې حواله شي او یم ښه ورته وږي او تنافس هم په خپل منځ کې سره لري، یو وایي چې زه ډېر مالونه او پسونه مات کړم، بل وایي چې زه ډېر مالونه او پسونه مات کړم. دغه د مال او د مقام مجذوب و مجنون به دا به هم خپل دین او خپل شریعت داسې متوي، د خپل دین او د شریعت حکمونه به داسې متوي لکه هغه دوه وږي لیوان یې متوي. الله جل جلاله هم دې نجات نصیب کړي. الله هم دې په دغه ښو لباسو کې د بدو کسانو د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.